ولی خانه خیب خیری تکړه طبیعتونه ښه دي چېرته یې چې بیخي ورک ورک یې ګوره زنګونه درته وایم موبایل هم ځواب نه ورکوي پوه شوې یو ضرور خبره واوره برق راغی بس کار وکړه لاړ شه بازار چالان کړه ټانکۍ ډکې کړه تکړه شه ځکه چې دا برق خو ځي او راځي هله تکړه شه راغلی دی او همدا دکر راغی همدا دکر راغی زر زر کړه تکړه شه زه لاړ بېرته لاړ مړه ته هم سره تللی نه شي نو چالان خو نه کړه نه به زه لاړ برق لاړ ورکې کړه بیا راغی تکړه شه منډه کړه زر زر کړه تکړه شه آفرین دغسې مې چالان یې کړه چالان مې کړه آفرین بس صحیح دی زه برق خو شته دی خدای فضل دی شته دی زه بیا لاړ مړه دا څه شی شو دا برق ځي او راځي ځي او راځي والله که پوه کړو دې برق باندې موږ هم او نه لاړ بیا لاړ مړه ښه څنګه یې نور راغلی تکړه شه او بازه کې هم دا چالان پرېږده نه سوځي نه مړه ښه چې برق راشي بیا سوځي نو چې چالان وي ښه زه صحیح ده نو بس بیا هملته ورته کښېنه بیا لاړ دا څه رقم برق دی ولاکه برق باندې مونږ پوهېږو صحیح ده ځه نو دا چالان یې کړه هملته ورته کټ واچوه چې ونه خوځېږي تر بیا راغی برق راغی بیا لاړ مړه هملته بس بازک ځان سره تیار کټ کې کېږده پوه شوې چې څنګه راته څه درته هم بټن وه پوه شوې زه ګورم کېدای شي بیا راشي دا بیا راغی تکړه شه چالان دی که آفرین زه لږ لږ غړپ چې ورخېږم ښه ده چې ټانکۍ خو ډکې شي صحیح ده ښه بس خبرې مې کړه موبایل مه کته کوه داسې نه چې بیا برق لاړ نه شي بیا لاړ دا څه شی شو مړه ښه ده صحیح ده شیروي خانه مړه دا برق هم په سور نه دی برابر بس ځي او راځي ورکې کړه زه صحیح ده زه مخه ده ښه شه دا وګوره دا څه شی شو ته به لږ کښېنو ورته نه پوهېږم چې دې ګلاب لالا باندې څه شی شوی دی څوک لاړو رالو زما په خیال چې دا ګولۍ بیا خلا شوی دی خو زه به ورسره ګورم او دا خبره څه کوي چې دا کوټه وګوره تپه تیاره دی او په دې تپه تیاره کې موږ ته ناست دی وروره ګوره لاړو رالو ته ودرېږه چې دا لایټ واچوم وا ګلاب لالا دا څه در باندې شوي دي همدا خبره دی لاړو او راغې ته ما ته دا ووایه چې طبیعت دې ښه دی که نه هغه خپل ګولۍ دې خوړلی دی او که نه خدای دې بیخ شین که چې بیخ ته شین شه بالټي ته ورته ونه لرې دغه درته یادوم چې دوخته نه لګیم چې لاړ او راغې برق سر خوړلی درته یادوم دا یو کال وشو چې صرف سر راښکاره که ازرین ځه که چې زم راغلمه چې څنګه د پام بل پلو شي بېرته لاړ شي دغه برق درته یادومه ګولو خبره نه ده زه روغ رمټ یم دې برق لیونی کړی یم دا ته څه شی وایې ګلاب لالا دا خو چې ستاسو په کلي کې برقونه نشته بیا خو زمونږ په کلي ګاونډ کې هم نشته که نه وایي هغه متل دی وایي چیزې کې سریاماز سرمو شماماز زړه مه خفه کوه الله تعالی به برقونه سیسټم هم جوړ کړي او که نه ښه ستاسو ساحه کې هم نشته دی زه خو هم کلینیک کې او دا زموږ ساحه کې نشته دی دا لکه چې ټول د غونډ کابل کې برق نشته دی ګلاب لالا دا خبرې پرېږده هر څه به الله تعالی اسانه کړي خو ما دا خبره یادونه کوله چې زه خو د کلي نه راغلی یم که نه او ستړی ستومانه یم وخت د اوداسو دی که چېرته یو لوټکه ګرمه اوبه راته راواخلې چې د اودس پې تازه کړمه خدای خو دې بیخ شین دی چې شین نشه دلته یخې نه پیدا کېږي برق چې راشي سر راښکاره کړه او بازک چالان کې بېرته لاړ شي نو اوبه به کوم ځای نه شي